سلامونه. ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. سعید صافی یم، د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د ژورنالیزم د برخې استاز. نن زموږ 5م درس دی. د ننني درس موضوع مو د ژورنالیزم 10 نړیوال معیارونه. د ټولو لپاره څوک چې ژوند کوي او که په هره برخه کې کار کوي، ټولو لپاره اړینه ده چې ځان معیاري برابر کړي. د ژورنالیزم لپاره هم دا اړینه ده د یو ژورنالیست لپاره چې ځان معیاري برابر کړي. که څه هم دا 10 نړیوال اصول د پرمختللو هیوادونو لپاره دي، هغه چې پر پرمختللو هیوادونو کې ژورنالیستان خپل کار کوي، دا د هغوی لپاره دي. زموږ په شان یو جنګ ځپلي هیواد کې باید هم ژورنالیستان کوشش وکړي چې دا ټول تطبیق او مراعات کړي. راځو دغه 10 نړیوال معیارونه وایو چې دا څه شی دي چې نړیوالو د ژورنالیزم لپاره وضع کړي دي. په دې کې لومړی په زړه پورې دی، تازهوالی، کرهوالی، توازن، جزئیات، شالید، لید، جوړښت، نقل قولونه او روښانتیا دا یې پکې شامل کړي دي. دوی وایي چې دغه 10 معیارونه باید هر ژورنالیست په ځان تطبیق کړي. په زړه پورې طبعا ټول خلک په زړه پورې معلوماتو پسې ګرځي، هغه څه پسې ګرځي چې زړه پورې وي او زړه پورېوالي اړخ ولري. نن سبا څوک هغه معلومات او هغه برنامې نه ګوري چې په زړه پورېوالی اړخ ونه لري، او نن سبا خلک ډیر کوشش کوي چې د مشهورو څیرو په اړه معلومات ولري. نو د یو ژورنالیست لپاره هم پکار ده چې خپل راپور یا خپرونه او هغه څه چې ژورنالیزم په برخه کې خلکو ته وړاندې کوي زړه پورې یې کړي، هغه زاویې څخه یې راواخلي چې زړه پورېوالی اړخ پکې زیات وي، تر څو خلک یې خوښ کړي. تازهوالی، اوس خلک کوشش کوي چې تازه او پر وخت معلومات خبرونو څخه زر خبر شي او زر یې وګوري. د ژورنالیستانو لپاره پکار ده چې هر څه زر خپاره کړي، تازه او کره زر یې خپاره کړي، مثلا چې خلکو ته زر ورسیږي، ځکه خلک هم تلوسه لري چې هر څه زر وګوري. کرهوالی، د تازهوالي څخه کرهوالی بیا یو څه ډیر مهم دی. دقت چې دی دا په ژورنالیزم کې تر ټولو مهم اصل دی. دلته دغه معیار هم په دغه 10 نړیوالو معیارونو کې راغلی دی. باید کره معلومات راټول شي. که یو ژورنالیست په خپلو معلوماتو باندې نه وي باوري او شک لري چې دغه معلومات کره نه دي، نو بیا د سرچینې وپوښتي او کره معلومات د خپاره کړي، کره معلومات د پیدا کړي. کرهوالی ډیر مهم دی. توازن، د یو ژورنالیست لپاره پکار دي چې باید په خپل ریپورټ، خبر او هغه څه چې د خلکو لپاره یې وړاندې کوي، توازن اړخ پکې باید وساتل شي. ټولې خواوې باید وپوښتل شي، ټولې خواوې باید سمې وپوښتل شي. که یوه غاړه په بلې غاړې ادعا وکړي، بله غاړه باید هم وپوښتل شي چې دغه ادعا په اړه د دوی نظر څه شی دی، او خبریال باید د خپل نظر څخه په ریپورټ، خبر او دې شیانو کې جدا منع وکړي، ځکه چې په ژورنالیزم کې د خبریال نظر ته ځای نشته دی. خبریال باید قضاوت لیدونکو او اوریدونکو ته پرېږدي. جزئیات، یو خبریال باید په سمه توګه جزئیات راټول کړي، په جزئیاتو پسې وګرځي، ټولې هغه سرچینې چې په یوې پیښې پورې اړه لري باید ټولې وپوښتي، او هغه کره جزئیات چې کوم دی هغې ته ځان ورسوي. کره جزئیات چې هر څه وي هغه پیدا کړي او همغه په خپاره کړي. شالید دا تاریخي بڼه لري. شالید د یوې پیښې تاریخ ته ویل کیږي چې تیر ځل د دغې پیښې په تړاو څه شی شوي وو. مثلا یو خبریال د یو خراب شوي سړک په اړه ریپورټ جوړوي، باید په دغه سیمه کې، دغه ولایت کې د سړکونو په اړه ټول تاریخي شیان وپوښتي، پیدا یې کړي او ویې ګوري چې ایا دغه سړک چې کوم خراب شوی دی دا کله جوړ شوی او د دې نه وړاندې کله خراب شوی دی، او که نه په دغه ولایت کې نور سړکونه څنګه جوړ شوي، دغه یې څنګه جوړ شوی دی. هغه تاریخي شالید باید د هغه پیښې چې دا پې موضوع وي، دا یې د موضوع ده، باید ویې ګوري او په اړه یې معلومات ترلاسه کړي. اووم چې دی هغه
لیډ دی. لیډ د راپور لومړني پاراګراف ته ویل کېږي. دا چې څومره جالب ولیکل شي او څومره چې جالب جوړ شي خلک هغه عمره د راپور تر پایه ځان سره پاتې کولی شي او دې ته تشویقوي خلک او لیدونکي اورېدونکي دا کوم چې مخاطبین دي دوی دې ته تشویقوي چې ستا سره تر اخره پاتې شي. نو لیډ باندې باید ډېر کوشش وشي او ډېر جالب ولیکل شي. جوړښت ستا د راپور خپرونې خبر جوړښت باید مسلسل وي، یو بل پسې وي، باید خلک در سره قید نشي. ستا راپور یا خبر یا خپرونه داسې جوړښت ونه لري چې تا سره هغه لومړیو کې خلک قید شي. داسې جوړښت ورته ورکړه چې خلک در سره تر پایه قید نشي. نقلي قولونه دا بل معیار دی چې نړیوالو د ژورنالیزم لپاره وضع کړی دی. نقل قولونه باید په سمه توګه راواخیستل شي او په یوې موضوع پورې د ټولو اړوندو سرچینو نقل قولونه راواخیستل شي او مهم یې په راپورټ کې ځای شي. روښانتیا دا د ژورنالیزم وروستی معیار دی. باید ژورنالیستان ورته پام وکړي او روښانه او دقیق معلومات راواخلي. ځینې وخت مثلا یو خبریال ته څوک وایي چې دغه ځای کې یوه موضوع شوې ده، خبریال نه دی مجبور چې سمدست دا خبره کړي چې موضوع شوې ده. دا باید لومړی سرچینې پیدا کړي چې دغه موضوع اړوند څومره سرچینې دي. باید وروسته پسې بیا دغه ټولې سرچینې وپوښتي چې آیا دا دقیق دي که دقیق نه دي. باید دا روښانه کړي ځان ته چې آیا دا رښتیا دي که نه. بیا یې وروسته خپاره کړي. د ژورنالیزم لپاره نړیوالو 10 اصول وضع کړي په زړه پورېوالی، تازهوالی، کرهوالی، توازن، جزئیات، شالید، جوړښت، نقل قولونه او روښانتیا. دا په پرمختللو هیوادونو کې د تطبیق وړ دي. زموږ هیواد یو جنګ ځپلی هیواد دی خو بیا هم خبریالان پکې باید تر وروستي حده او څومره چې توان وي باید کوشش وکړي چې دغه 10 معیارونه په پام کې ونیسي. له تاسې ټولو مننه چې نننی درس مو راسره تر پایه وکتو. بیا چې ستاسې په درانه حضور کې زه سید صافی حاضرېږم. تر هغې خدای پامان.